دوستانو دغه ویډیو را سره وګورئ چې د دې خورکۍ سره څومره ظلم سوی دی په مردان هسپتال کې. هغه سره شپږ ورځې زیادتي سوې ده، هغه سره مختلفه قسمه ظلمونه سوي دي. تاسو د دې د خپلې خولې نه دغه بیان واورئ په دا ویډیو کې چې دا څه وایي او په مردان هسپتال کې له دې سره کم داسې څه سوي دي چې هغې سوشل میډیا ته وویل، دا خبرې سوشل میډیا ته ښکاره کړه. راځئ د دې دغه خپلې خبرې واورو چې په مردان هسپتال کې له دې سره زیادتي چا کړې ده او څومره ظلم سره سوی دی. راځئ دغه ویډیو وګورو. پرتوغاښ ته لاس واچو، ما ولا ډېرې لاتې ماتې ورکړې، زه نه پرېښودم. زه خبر شوی چې په مردان MMC هاسپټل کې د درندګۍ یو مثال جوړ شوی دی. کم ځای نه خلکو ته صحت ملاویږي، د کم ځای مسیحاګان چې مریضانو لا د ژوند یو آس ورکوي، هلته یو داسې مثال قایم شوی دی چې د هغه د ځناورو په معاشره کې خو نه وي. په مې خورکۍ سرچلته زیاتې شوې ده، هغه سره ترڅنګ موجوده ده. دا خورکۍ چونکې سایکو پیشنټ وه او هلته د مردان نامي ګرامي ډاکټر د اجاز ګل دا به هلته تله چیک اپ له. د دغې واقعې نه پس د دې چې کوم منټلي توازن دی هغه ډیر زیات دغه شوی دی، بګړو شوی دی. کوشش به کوو چې د دې سره چې کوم ظلم زیاتې شوی دی او هغه خبرې ټوس وباسو، خو د هغې نه پس دا ډېر زیاته افیکټ شوی یم ده. څه خبرې به د دې ښکته بره کېږي، خو دا زموږ خور ده، د دې د اواز به CM ته، احتشام خان ته، مقامي IGP صاحب ته چې د رسولو کوشش به مونږ کوو. خورکۍ ستا سره چې کوم ظلم شوی مونږ د سره څنګ په څنګ چې دی ولاړ یو، کومه غوښتنه به کوې صوبایي ګورنمنټ ته، چونکې ته خو مقامي ناظم یو عوامي نماینده هم یې. جی بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ډیر زیات چې دی نو د افسوس اظهار کوم چې زمونږ په د مردان میډیکل کمپلیکس کې چې دی نو داسې واقعیاګانې کیږي او دا چې دی نو دا خو زمونږ وړاندې ده. نو زه په دې ډیر زیات خپه یم، پریشان یم چې یاره موږ خپلې لوڼه خویندې د هسپتال ته ډاکټر له لیږو او علاج له لیږو او چې هغه هلته غیر محفوظ دي، نو موږ به دا کوم خوا لیږو؟ یو خبره پکې ده چې په دې کې ځان له ولې کمرې د دې دپاره چې خلک کمرې ته خلک بوځي چې دومره لکه مطلب د خپل ډاکټرانو دپاره مطلب سپیشل رومز دي، نو داسې رومونه هم پکې شته چې هغې کې څوک نه وي او هلته مطلب اواز نه راځي، لکه چې دوی وایي چې ما خو مزاحمت کړی دی. اصل کې داسې ده چې دا داسې وایي که نه د دې د وینا مطابق، نو دا کم خلک کم کسان چې په دې کې ملوث دي که نه، نو باقاعده توګه چې دې ځان له خپل سیټ اپونه ما په خیال ساتلی دي، ځکه چې دې سره سیټ اپونو دا غلط پیل شو. بل دا به دی دا سوچ کړو چې یاره دام د چالور خور ده او زمونږ هم لوڼه خویندې شته دی چې دې سره مونږ دا کومه درندګي کوو، نو دا کوم بالفرض د دې په ځای چې دی نو زمونږ لور خور سره شوی وي یا د هغې لور خور سره شوی، دا یې بس ریاکشن. او بل د افسوس خبره دا ده چې د هسپتال چې کوم مردان میډیکل کمپلیکس چې کوم بورډ اف ډایرکټر دی که نه، د هغې د طرفه چې دی نو یو دغه راغلی چې د هسپتال دې سره تعلق نشته. بالکل د هسپتال دې سره تعلق شته او هسپتال کې دا کار په هسپتال کې شوی نو هسپتال سره ځکه تعلق دی. رپورټ راغلی د دوی د بالکل د دې چې دی نو رپورټ راغلی دی، هغه پازیټیو راغلی دی، جنسي زیاتې شوی دی. په دې کې چې دی نو پولیسو پکې باقاعده چې دی یو ګرفتاري کړې ده، دا بل د ګرفتارۍ دپاره چې دی نو کوششونه شروع دي. ټیک شو، خو زموږ دا هم غوښتنه ناظم صاحب د مریض دپاره بیډ نشته او مطلب داسې روم شته پکې، داسې رومونه پکې شته. نو زه دا وایم چې دا زمونږ صوبایي حکومت نو هغې خو د رومونه او د سټورونه دی خو د میډیسن دپاره جوړ کړي دي او دی چې دی نو د مریضانو دپاره جوړ کړي، خو چې داسې درندګان په دې کې ناست دي نو هغې د خپل ځان دپاره هم استعمالي که نه. مطالبه به کې د احتشام خان صاحب ملګری دی مقامي چې دی د مردان سره تعلق دی چې سټیپ ډاون وکړي یا ریزاین ورکړي، ټول هسپتال او فیر انویسټیګیشن وکړي. دا کوم کسان چې پکې ککړ دي دا خو مکمل ټرمینیټ. بالکل زمونږ ما په دې باندې خپل منسټر توفیل انجم خان سره هم خبرې کړي دي او هغه هم چې دی ډي پی او صاحب سره هم خبرې کړي دي، ډي آی جي صاحب سره هم پکې ملاقاتونه شوي دي. او احتشام خان نه موږ دا غوښتنه کوو چې د باقاعده توګه چې دی نو د دې ټول هسپتال د څومره انتظامیه چې دی د مشران چې دي نو د دې نه د وضاحت طلب کړي او د دې پراپر انکوایري دي وشي او د دې کلاس پورو سره چې دی نو دا خلک ته معطل کړي شي، ځکه چې دی یو قسم بل قسم بیانونه ورکړي هغې ته چې دی د غمزده کورنۍ زړونو ته تکلیف رسي. او زه دا وایم چې دا یو کلاس پور دی، نو دې تا په سټور کې څنګه کېنولی دی؟ په دوايي باندې تا په ذمہوار خدا باندې څنګه کېنولې دی؟ ذمہوار خلک چې په ذمہوار خدا ناست نو هغه د ذمہوارۍ کار کوي، ته د ذمہوارۍ کار نه دی کړی. دلته خو زمونږ لوڼه خویندې دي، دا خو د کلي ساده خلک دی. ټیک شو چې دې سره دا ظلم وشو
نو د خلاف خو چې دی نو موږ به ټول به خیس کوم دا به موږ راپاسو موږ نبی صلی الله علیه وسلم امتیان یو او ظلم بربریت د خلاف خو بخلک درېګو او چې ار زیته پر رسیدلی هر حد ته پر رسیدلی نو موږ په ان شاء الله تعالی زو موږ د چیف جسټس صاحب زموږ های کورټ او زموږ سپریم کورټ چیف جسټس نه موږ دا مطالبه کو چې په دې کې د چ دینو باقاعده توګه اکشن واخلي بل زموږ آی جی صاحب نه هم دا مطالبه ده زموږ وزیر صحت صاحب زموږ احتشام خان زموږ وزیر اعلی علي امین ګنداپور صاحب چې ډېر تکړه ځوان دي دا غنم دا مطالبه کو چې د دې مسلې د پراپر چې دینو انکوایری وکي او چې دا ټول هسپتال د انتظامیه چې کومه ده چې دا ناس دي دلته چې دې خلاف کاروایی شي د کې بنور کې سنم کیږي خدا سي خلک چې شوی به می خو خلک د خپل عزت ته وجه چې دا کیسونه پټو ساتي زموږ د معاشره زکه خراب رنګ پردې چو نو دا چې زمونږ لونو خويندو صدا ظلمونه کیږي نو موږ خدای نشو برداشت کولی بالکل شي کوته ته پته ولګي چې مطلب انصاف نه ملاويږي نو احتجاج وکوي درنه مکوي د ام ام سي مه ته بکینه با دا چې دا زمونږ کله د زمونږ د کلی ډیر غیرتی پښتانه دي اخی چې دینو باقاعده توګه با اخی چې دینو پراپر به په جمعهتونو کې اعلانونه کو او د ام ام سي مخه ته چې دینو موږ احتجاج کو ځکه چې بیګا چې دی دا کم سټیټمنټ راغی نو پاره باندې زمونږ د علاقې خلکو ته ډیر تکلیف ورسېده دا خو دوه میاشتې مخکې خبر دا 2 میاشتې دی ول بل رنگ ور کوي دی له ودا رنگ بالکل نه ور کوي او کو داسې ونشوا او دی خپل منمانی کوي دا ټول کلی دا خلک نه دي په باقاعده ته په ټول علاقې کې اعلانونه کو په جمعهتونو کې ټول کلی مشران چې دینو په دې مسلې اکشن غسته دي او د ام ام سي مخه ته چې دینو باقاعده احتجاج وکړو او چې هغه به ان شاء الله تعالی بیا ټول مردان ویني نو دوستانو د دغه خورکۍ فریاد تاسو واورید چې په مردان هسپتال کې لدی سره کم ظلمونه سوي یقینا ډیر د افسوس خبره ده هسپتال یو غځای دی چې د صحت یابي لپاره خلک ورځي د خپل صحت جوړېدلو لپاره خلک ورځي نو هلته د خلکو سره داسې غلط حرکتونه کیږي افسوس په د معاشره باندې افسوس په دې پښتنو باندې نو دوستانو لمون سره اوسئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ د تازه نور او تازه معلومات لپاره الله حافظ